یوسفی بسیار مقبول است. شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمرید، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نماید. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک sofsavdo.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. اما لیاقتی را ندارم. تو لایق تمام زیبایی هستی. تو صافترین و پاکترین جوهر هستی که دیدیم. خانم امیده، بیا اینجا بیش. به خاطر چی آمدین؟ ایره به یاد داری که تو هم یک شب آمده بودی و با بسیار عصبانیت دروازه ما را تک تک کرده بودی؟ ما هم از تو عین سوال پرسیده بودم، اما تو اون شب به سوالای ما هیچ جواب داده نتونستی. حالا فهمیدیم که اون شب چرا جواب نداشتی. پس چطور است؟ میشه بگوین که ما بفهمم؟ هوا. منظورتان؟ شما یک وقت عاشق هم دیگه بودین، اما تو نیست. بچیم جواب بتینی؟ گپایی که ما شنیدیم راست است؟ در بین شما چی گپا شده؟ ایره چرا از ما میپرسین؟ از خدا میپرسیدین. او براتان میگفت که چی گپ است. اما من خواستم که همه چیز از تو بشنوم. چرا ما؟ مقصدتان چی است؟ اگر در بینتان کدام چیزی بوده باید به من بگویی که من بفهمم، تا بچه خدا از شر هوا نجات بتم. این وظیفه مادریم است. لطفاً مرا درک کن. حالا بچیم، حالا دیگه از سر تا آخر قصه کن. چه قسم شما از هم دیگه جدا شدین؟ با هوا چی رابطه داری؟ هوا او اولین عشقم بود. ما دیوانه او بودم. بانو نارا، ما میگیرم. امروز بسیار خرید کردیم یوسف. با تو تمام دنیا را بگیرم کم است. فقط تو خوش باشی. فکر میکنی که مرا تنها با این توفا خوش ساخته میتونی؟ تو فقط مرا دوست داشته باشی، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. فقط عمقه. ما برای همیشه تو را دوست می داشته باشم. فکر میکنی میتونم بدون تو زنده باشم؟ حداقل 2 شب بده به من. نمیشه. تو فقط اینا را بپوش هوا. درست است هرچی تو بگی. درست است. خوش آمدین. خوش باشین مادر. خسته نباشین مادر.
اصلا تو خسته نباشی بچم. اینا چی است؟ کل بازار خریده به خانه آوردین؟ با این قدر خریداری هیچ ضرورت نبود بچم. راستش هوا گفت نگی، اما من خواستم برش بگیرم. مادر یک بار اینا رو ببینین، بسیار مقبول هستن. زنده باشی. داخل بیاین، چایام تیار است. خوش آمدین داماد جان. چی شد؟ کار سالون خلاص کردین؟ خلاص کردیم پدر، خلاص کردیم. سالون دیدیم، بیانیش هم دادیم. هوا، ما و پدر چای ده بیرون می نوشیم. درست است. اینا رو به ما بده. مادر بیاین که اینا رو براتون نشان بدم. بیا که بریم. بیا که بریم داخل داماد جان، بخاری روشن است. نه پدر، همینجا خوب است. میتونیم به تنهایی صحبت کنیم. چی شده داماد؟ کدام مشکل پیش آمده؟ پول نامزدی را از کی گرفتین پدر؟ یعنی نفهمیدم. تمام گپایت درباره تو و عوام قدر بود؟ چرا نفهمیدین خانم امیده؟ ما چرا به شما دروغ بگویم؟ درست است. بعد از شنیدن گپا نمیفهمم چی بگویم. براتون گفتم نه خانم. اولین بار که در دکانم آمد ما عاشق شدم. بعد اگه دخترهای شباهت نداشت. هم زیبا بود هم هوشیار. هر چی کردم که او از ما شوه، اما از ما نشد خانم. زیر تحفه گورش کردم اما از ما نشد. نمیفهمم چرا تو میکرد. یعنی او شب که به قصر آمدی غال مغال کردی به خاطر هوا نبود؟ تو به خاطر هوا نامده بودی اما ترس؟ نه خانم، به خاطر هوا نبود. به خاطر یوسف خان آمده بودم. از خاطر موضوع دکان بسیار ناراحت بودم. حتی از بودن هوا در قصر ما هیچ خبر نداشتم. میفهمم. بسیار زیاد تشکر. به خیر آزاد شوی. زنده باشین. گفتم نه، از یک دوستم گرفتم. انگورش باغ باغش پرسا نکن. کی است او دوستت پدر؟ پدر نشرمین، باید بریم قرضش بتیم. نمیخوایم از کسی قرضدار باشین. نه جانم، ضرور نیست. ما خودم حال صاحب کار میشم. کار کرده میپردازمش. پدر بگوین دیگه نشرمین. از کی گرفتن پوله؟ چه وقت به قصر میایی؟ پشتم دق شدی عزیزم؟ نه خیر تو نیست. یک کم کار داشتم از او خاطر. ها، حمیده خانم کمی کار داره. همین که خلاص شو باز میایم. چی کار دارم مراد؟ از خانم برقوار برآمد و تشویش شدم به خدا. خیرت خو از مراد. بیبی خانم کاکای ما آدمی نیست که زود خانه شه. مطمئن هستی که هرچی گفتی باور کرد؟ بیادر بس از دیگه 100 دفعه گفتم. هرچی که گفتم او باور کرد. چرا گپ نمیفهمی؟ اگه او باور نمیکرد تا حال از اینجا از پیش میرفت. درست است، آرام باش بیادر. فقط برنامه ما طبق نقشه پیش بره خلاص. میا بیا زم دست هستیم، تشویش نکو. کس هم دست کس نیست آقا محمد. گپایی را که به ما گفتی کلش به خانم امیده گفتم. تو هم طبق وعدت مرا تا روز نامزدی اونا از این غار میکشی برات گفته باشه محمد.
ما دانه دانه از اونا حساب خواد گرفتم. اگه ده اونام زدی شیر مادرشان از بینیشان نکشم، ما اولاد پدرم نباشم. کجا؟ با جهنم میرم. چی شده بچه؟ بفرمایین آقا برهان، شما چطور هستین؟ زنده باشین یلماز خان. شما چطور هستین؟ زنده باشین آقا برهان. براتون چی خدمت کردم میتونم آقا؟ راستش ما به خاطر زنگ زدیم که به شما چی خدمت کنم. چند لحظه پیش خانم حمیده در زندان آمده بودن. من او وقت در طعامخانه بودم. کمی برای مشکل پیش آمده بود. نتونستم که ببینمشان و ازشان پذیرایی کنم. خانم حمیده به زندان آمده بود؟ مادر میفهمین از کلشان کده یوسفی لباس خوش کرد بریم. خب راستش یکیش از دیگهش مقبول تر است نه؟ مادر این لباس ها در اینجا جایی نمیشن، اینا را چی کنیم؟ در اطراف ما خانواده غریب زیاد است دخترم. به یگان تایشان خواد دادیم. راست میگین. بذار من لباسایی که نو خریدیم میپوشم. بتش به من. مادر این را یک دفعه ببینین که چقدر نرم است. به خوشی کنشان کنی دخترم. مادر این لباس هایم دیگه بسیار قدیمی شده. این گپه در وقت خریداری متوجه شدم. یک بار این را ببینین و یک بار اینا را. لباس چه روی قسم مندازین مادر؟ جملک میشم، مجبور میشم دوباره اوتو کنم. بهترم است که به لباسای نوت دست نزنم و لباسای کونتون برات جمع کنم. مادر شما چرا تو میکنین؟ اینا را بتم میپوشیدی دخترم، برات خوب میگفت. من میگم اینا را بتیم. بیزو بجاش نو خریدیم. بیبی دخترم، ناداری رام دیدی. بعد از این زندگی آرامم خواد داشتی، اما خدا گم نکو. به این چیزا قدر اهمیت نته. این چیزا هیچ کدام ارزشی نداره. دخترم میفهمی که بعد از این باید متوجهی باشی که با خسران چه قسم رفتار کنی عزیزم. مادر چرا از اول برام نگفتین که این پول از توپ را گرفتین؟ اگه بدل من میبود نمیگفتم، اما تو زیاد اصرار کردی بچه‌ام گفتم. خیر باشه، شما تشویش نکنین، ما حالش میکنم. کلشان در الماری جا بجا کردم جانم. با خیر کنشان کنی. زنده باشی. بازم بسیار تشکر. تشکر نکو، خوشی تو با من کافی است. حالا دیگه خانم حمیده زود شوین دیگه. خاله تو کجا بودی دختر؟ حمیده خانم تالا نامدن. کجا رفته باشن؟ چرا قدر ورخطا معلوم میشی خاله؟ نیکه کدام گپ شده؟ با خودم هم نمیفهمم دختر. یک دفعه خانم حمیده بیایه باز از خودش میپرسم که کجا رفته بود و چه گپا شده. باز تمام شبرد قسم میکنم. حتما باز کدام گپ شده خاله؟ نه کدام گپ نیست. کدام گپ خواست خاله پت نکو. در روزا زیاد پس پسک میکنین. موضوع یوسف خانه خواهرم خونیست.
نه دختری گپ دیگه از کجا شد؟ درد ما فقط منور و امین است. از تو هم کمک خواستم اما میبینم فکر تو تنها طرف یوسف خان است و بس. نه این قسم گپ نیست. من امینه در پارک خواسته بودم اما نمیفهم که چرا نامد. بازم تو کوشش خدا کو که منور جرأت پیدا کنه در مورد امین امرای پدر مادرش گپ بزنه. خوش آمدین خانم حمیده. چی شد؟ دکتر وهاب چی گفت؟ دردتان درمان کرده تانست یا نه؟ من خبرتان گفته بودم که درمانتان پیش اوناست. خیرت است؟ باز دیگه کجا میری؟ پارک میرم خانم حمیده. ای چی حال است؟ ولی از خدا هر روز دختر تو به خاطر بیرون رفتن بهانه میپولی. نه شما خودتان گفته بودین که دوای خوب تو را نباید به چکر ببرم. درست است اگه پا کلان نکو. بیاریش به محبت توران عزیزم. اوه مادر کلان صدقیت شوه، قربانت شوه. جانم است جانم. بگیریش به پارک ببریش. بگی تو هم 5 دقیقه بعد به اتاقم بیا. ایش نفهمیدم که چرا سر من قار شد. دخترمو سر تو قهر نیست، فکر میکنم سر کسی دیگه است. حالا من میرم پیشش ببینم که دردش چی است که برش درمان کنم. آقا محمد خوش آمدین. بفرمایین داخل بیاین. نه داخل نمیایم فهیم. بیا که کمی با هم گپ بزنیم. موضوع چی از خیرت؟ خب باشه آقا. بیا شیر من. وقت با جا آوردن وعده‌ات آمدم. هیچی از دخترم تا جاش دکان به دکان گشتین، آخرام خانه گوش نپس آمدین. راستش نان خوردم بیخی یادم رفته بود پدر. خانه که آمدم فهمیدم که گشنستم. تو چی میکنی پدر؟ به خاطر لوحه دکان اسم انتخاب میکنم. میخوایم یک لوحه کلان جور کنم. ببینم. راهنمای معاملات هوا، راهنمای معاملات کرگل، راهنمای معاملات صادق. از او که در راهنمای معاملات رمزی و خانوادهش نوشته که شهرت پیدا کنیم. از تو کی نظر خواست دختر؟ درست از قار نشو پدر. یوسف درا گفت که امرای پدرت گپ میزنم. خب چی شد؟ گپ زدین؟ گپ زدیم. درباره کدام موضوع بود؟ گفت که پیسه از کجا پیدا کردی. راستی من فراموش کردم که پرسان کنم. خب پول از کجا پیدا کردی پدر؟ از جنید گرفتم. رازه راغلم. قهوه میم در تراوړه. دروازه وتړه. سلطانی که دا ګرمه قهوه در باندې وسکم. په خدای باور وکړه که چیرې ته د کباب غوندې هم وسوځېږي بیا مې زړه در باندې نه سوځېږي. زړه به مې یخ نه شي. زما ګناه څه ده؟ نه ګناه خو زما ده نسته. لومړی خو به دې په دې ښه فکر کړی و، بیا به دې زه زندان ته لېږلی وای سلطانې. باور وکړه میرمن حمیدې چې زه په هېڅ هم پوه نه شوم. اوس ته دا راته ووایه چې زه له هوا نه وژغورل شم او که نه، او یا که د هغه جنید سره د هېڅ نه دي لیدلي. ومې لیدل ګرانې، ومې لیدل، خو د هغه له خبرو نه په هېڅ هم پوه نه شوم. څنګه پوه نه شوې؟ فکر کوم هغه هلک د خپلې اړیکې په اړه درته څه ندي ویلي؟ هیڅ هم نشته سلطانې، هیڅ هم نشته. هغه په دې جلۍ مین شوی دی.
دې جلۍ هم هیڅ پروا نه ده کړې، ټول هم دومره بس. هغه دروغ وایي، ټولې درته دروغ ویلي دي، په خدای قسم چې ټولې درته دروغ ویلي. غوږ شه چې څه درته وایم. له تا نه مخکې د توپراک سره په دې اړه خبرې کړي دي، اندا چې هغوی یو بل ته ګوتمین په ګوتو کړي دي، میرمن هم دي. بیا کیدای شي چې توپراک دروغ ویلي وي، یا هم کیدای شي چې خبرې سمې نه وي اورېدلي، یا کومه تېروتنه پکې شوې ده. نه، توپراک هېڅکله راته دروغ نه وایي. ګوره زه د هغې په اړه داسې فکر نه کوم. بیا څوک پوهېږي چې هغه به درته دروغ نه وایي؟ سلطانې زه خو بیخي زوف کوم، په خدای باور وکړه چې زوف به وکم. دا راته ووایه چې زه څنګه دا خبره ومنم. که چیرې د هغوی په منځ کې کومه اړیکه وای نو بیا یې ولې ماته دروغ وویل؟ د یوسف په اړه هم خبر شوی دی، بیا یې هم له دې کار نه انکار کړی دی. ها ته څنګه دومره خودخواه اوسېدای شې پلاره؟ ووایه چې زه به کله ستا له دې کارونو نه وژغورل شم. لوره ته ولې داسې وایې؟ زه ستا د ښېګڼې لپاره دا کار کوم. اړتیا نشته چې کوم کار وکړې. زما لپاره هیڅ کوم کار مه کوه، زه له تا نه هیڅ هم نه غواړم. ته پوهېږې چې ستا هر کار زما لپاره یو نوی جنجال جوړوي. ته تر ټولو لوی مصیبت یې چې خدای ماته را په برخه کړی یې، پوه شوې؟ داسې مه وایه لورې، اړتیا نشته چې وډاره شې. هغه لږ به ډېره موده په زندان کې تر هغه چې راوځې. ته او یوسف به د څو اولادونو خاوندان یئ. فکر کوې دا دومره اسانه کار دی؟ ها؟ تا ته خو به خود اسانه وي، پرته له دې چې فکر وکړې هر کار تر سره کوې، وروسته بیا وایي چې هېڅ هم نه کېږي. لورې څه شوي دي؟ پوهېږې غږ هم ټوله دنیا نیولې ده. دا ټول د دې له امله دي مورې. نه دا نو څه رقم یو انسان دی؟ بیا د هغه جلۍ سره څه کړي دي؟ ولې ما سره داسې وکړل؟ ولې تر ما ته یوه ستونزه جوړوې؟ بیا ما هم دا کار وکړه. بیا د هغه جلۍ د خزرګانۍ کورنۍ ته په 2 پیسو کړه رمزي. ته ولې داسې کارونه کوې؟ ولې پلاره؟ ولې زار د شم وروره، هسې نه په زندان کې دی، لږ نور دیم صبر وکړي. زه له تا سره همداسې غږېدلی وم فهیمه. تل به دې راته وویل چې ووایه څه درته وکړم او اوس وګوره. رښتیا وایې وروره، زما ژمنه ده ژمنه، هر کار چې ووایې تر سره کوم یې ښه اوس نه. زوی مې د عملیات نه وروسته خپلې سترګې نه دي خلاصې کړي. ټلیفون مې ورته کړی و، مېرمنې مې ویل چې تر اوسه ښه نه ده، اجازه راکړه چې یو ځل مې خپل زوی وګورم، بیا چې هر څه ووایې تر سره کوم یې. ګوره ورور جانه، د زوی لپاره دې زم خفه یم، خو ته نشې تلی. تا چې کومه ژمنه کړې ده باید هغه تر سره کړې، پوه شوې؟ ما هم له جنید سره ژمنه کړې ده. هغه هلک په زندان کې ډېر په تمه پاتې شو چې ستا زوی عملیات شي، پوه شوې او که نه؟ نه کېږي ښاغلیه، زوی مې هلته د ژوند او مرګ سره لاس و پښې وهي او زه دلته. اجازه راکئ چې ویې ګورم، وروسته بیا ستاسو په چوپړ کې یم. که وهې مې، که مې وژنې، ګوره هر څومره وخت چې وغواړې زه په زندان کې اوسېدی شم. که چېرته اوس لاړ نه شم نو خپل زوی به د لاسه ورکم. خدای ته وګوره، اجازه راکړه چې خپل زوی مې وګورم، په غېږه کې ونیسم. وروسته که بیا غواړې ما ووژنه ښاغلیه. ته څومره لوی شوې ګرانه؟ وی زما ګرانه وګوره هڅه کوي چې ماته ځواب راکړي. هو روزګار جان دومره لوی شوی دی چې اوس غواړي خبرې وکړي. منور، زه او روزګار یو څو شېبې وروسته پارک ته ځو. ته غواړې موږ سره لاړه شي؟ نه زه اوس در سره نشم تللی، کوم بل وخت به در سره لاړه شم. توبه توبه، دا به څوک وي؟ په خیر راغلې ښاغلی المازه.
پلاره ته یې ولې دې دومره ټک ټک وکړه مور دې چېرته ده منور په خپله کوټه کې ده د سلطانې ترور سره خبرې کوي ارومرو کومه خبره شوې ده پام کوه سلطانې وروسته له دې نه چې په خبره ښه ډاډه نه وې راته ونه ووایې پوه شوې بیا هم زه ګنهکاره شوم که نه ما چې هر څه واورېدل او ترې خبره شوم راغلم تا ته مې وویل دا چې هوا په کومه بدبختۍ کې ولویږي تا به ورته پلانونه نه جوړول ها زموږ د دواړو مقصد یو دی دا چې ته دا ثابته کې چې هوا ډېره ستر وږې ده هغه د دې سودا لپاره ولېږله که ته پراکې مخه نه وای نیولې هوا به دې په دام کې اچولې وه ما هم څه نه شو کولی بیا ما ورته د پخلنځي د لګښت وړاندیز وکړه فکر مې کوه چې په دې لوبه به د هغې نه خلاص شو خو هغه ډېره طالبمنده وه اوس زما ګناه نو څه ده که نه ما هېڅ نه غوښتل چې دا چانس له لاسه ورکړم بس دی درته ویلي مې دي دا ټولې لوبې او پلانونه څه په درد وخوړل ها هېڅ ګټه یې ونه کړه د دې په ځای چې هغه جلۍ له منځه یوسو په خپله له منځه لاړو موږ باید ډډه ونه کړو دا چې اوس تا هم دا لوبه پیل کړې د مېرمن حمیدې ډاډه یم چې په دې لوبه کې هرومرو بریالي کیږو یولماز خانه فکر کوم نن لږ وخته راغلی سلطانې د باندې لاړه شه سلطانې تا ته وایم د باندې لاړه شه د هغې خوا نه دروازه ځان پسې وتړه آی دا څه روان دي یولماز خانه کېنه حمیدې درته مې ویل کېنه حمیدې څو کاله کېږي چې موږ سره یو ځای یو د 10 کلونو نه هم ډېر کېږي خانو دا وای چې تا د مکاراتوب کارونه په دې کور کې اوس شروع کړي دي او یا که د اول نام داسې وې ته له کله نه داسې چالبازه شوې یولماز خانه زه په څه پوه نه شوم دا نو څه معنا لري څنګه دې دا خبره راته وکړه ځان دومره بې پروا مه نیسه حمیدې که چېرته داسې دروغ ویلو ته دا وامر کې نو دا ټول 10 کاله به بې پروا ونیسم او تا ته به بیا طلاق درکړم خوري خوري څه شوي دي خوري ولې یلماز خان داسې چغې وهي تا ته یې څه ها ته د خپل کار کوه هله نو ښځه به لاړه شم بیا ته ورته غوږ ونیسه وروره زما د هغه د ماشوم سره څه جونې ته وروره ما وویل چې خپل ماشوم ګوري او بیرته راسي زه خو نشم کولی چې په زور یې اظهاراتو ته راولم باید لږ صبر وکړې صبر وکړم زه نور له دې نه ډېر صبر نشم کولی محمد وروره یا څنګه ده چې را سره ژمنه کړې وه مخکې له دې نه چې هغوی کوژده وکړي ما له دې ځایه وباسه او یا خو قسم خورم چې مېرمن حمیدې ته ټلیفون کوم د هر څه په اړه ورته وایم پوه شوې ته غواړې چې ما ته ګواښ وکړې ها خدای دې ووهه بې شرفه هېڅ نه پوهېږم چې اوس څه وکړم کاشکې خو زه کوڼ وای حمیدې چې هېڅکله مې ستا خبرې نه اورېدلی تا څنګه د دې کور له خدمتګارې سره لاس یو کړی او دا لوبه دې په لاره اچولې ده حمیدې ها ښه نو تا په زندان کې څه کار لرم مېرمن حمیدې فکر دې کوو چې زه نه خبرېږم مدیر صاحب ټلیفون کړی به مېرمن حمیده دلته راغلې ده ویلې کومه ستونزه خو به نه وي که خلک خبر شي چې خانجي اوغلو د خپلې مېرمنې نه خبر نه دی زه خو هېڅ نه پوهېږم چې د دې سپکاوي لپاره خفه شم او یا که ستا د دې بېمانا لوبو لپاره حمیدې زه پوهېږم هلته هم د هوا لپاره تلې وې همداسې نه ده ووایه حمیدې چې ته تلې وې او که نه هو زه تللی وم چې د هوا د تیر ژوند په اړه پوه شم ته ولې باید د هوا د تیر ژوند په اړه څېړنې وکړې که چېرې زوی دې داسې غوښتي وای نه فکر یې کوې هغه داسې کار نه شو کولی خدای ته وګوره یولماز خانه زموږ د زوی سترګې ړندې شوي دي او غوږونه هم هېڅ نه اوري زه مجبوره یم د یوې مور په حیث هغه راویښ کړم ښه نو په څه شي پوه شوې تیر ژوند دې څه رقم و
خبره شوم چې په خواله چا سره یې اړیکه درلوده. ښه ټول دروغ وو. یوازې غیبت وو. ودې ده هر څوک چې د هغې په ضد تا ته خبرې وکړي بیا ته هم پرته له دې چې فکر وکړې د هغې په اړه څېړنې کوې ته ولې داسې کار کوې؟ یعنې ما خو هېڅکله له تا نه داسې توقع نه درلوده چې ته به داسې یو کار وکړې مېرمنه مې دی. بله دا چې تا مخکې له دې نه په خپل سر پرته زموږ له رضایت او قرارداد لیک جوړ کړی و. تا فکر کړی و چې زه نه خبرېږم خو ته په هغې کې هم بریالی نه شوې هېڅ دې م ونه شو کړی که نه. اوس دې یم له خدمتګارانو سره لاس یو کړی غواړې چې غلط پلانونه ونیسې بیا ته هغې جلۍ ته ځان داسې ښکاره کوې چې هغه در باندې ډېره ګرانه ده خو ته داسې نه وې. اوس نو په تا باندې څه په شو حمیدې؟ زما هغه پخوانۍ مېرمن څه شوه؟ هغه مېرمنه چې زړه او فکر یې یو و حمیدې زما مېرمن له کله نه دومره بدلون کړی دی. هغه جلۍ کله چې زموږ د لمسیانو مور شي هغه وخت به بیا ته په خپلو کارو باندې وشرمېږې. نه کېږي یولماس خانه نه کېږي هېڅ نه کېږي. دا جلۍ د یوسف لیاقت نه لري. زه چې هر کار کوم یوازې مې د زوی لپاره دی. زه غواړم چې زوی مې له دې بلا نه وژغورم. ته ولې نه پوهېږې یولماس خانه؟ حمیدې دا چې ته دومره ډاډه یې د دې په ځای چې هغه جلۍ په خوږو خبرو وغولبې ورشه هر څه د زوی ته ووایه بیا چې هر څه زړه بیا هماغسې دې وکړي. نه ما سره داسې دلیل نشته او نه هم داسې کوم اسناد لرم چې ښکاره کړي چې هوا داسې یوه جلۍ ده. افسوس. وعلیکم سند نه لرې مېرمن حمیدې آیا په دې اړه دې فکر کړی؟ کېدای شي هغه جلۍ یوه معصومه وي دا چې هېڅ څوک دی د زوی لایق نه ګڼې اوس د ټولو په وجود کې درته عیب ښکاري لکه همدا اوس چې لګیا او په لټه کې. خو خپله ترور یې هم دا خبره کوي. ترور یې وویل چې هغه جلۍ فریبکاره ده. که دې باور نه راځي ورشه ورنه پوښتنه وکړه. ته هم څوک راته ښیې مېرمن حمیدې په هغې کله باور کوي؟ که هغه خدای بخښلي خاوند یې په ما حق نه درلوده باور وکړه. یوه شېبه مې مغه ښځه په دې کور کې نه پرېښوده اوس به مې وخته شړلې وه داسې وایي لکه چې هېڅ خبره نه یې. ته دې ته وګوره حمیدې د دومره کلونو وروسته چېرته به رسېدو ها؟ یولماس خانه زه چې هر کار کوم یوازې مې د خپلو اولادونو لپاره کوم. د هغوی خوښي راته ډېر ارزښت لري. په خبره مې پوه شوې؟ پام کوه مېرمن حمیدې پام کوه چې داسې کوم کار ونه کې که نه نو وضع به له دې نه هم بده شي. یولماس خانه ته یو ځل مخکې هم په ما باندې همداسې په غوسه شوی وې په یاد دي خو هغه وخت هم زموږ په منځ کې د یو خان موضوع وه. څنګه مې چې هغې بې شرفې ښځې ته اجازه ورنه کړه چې دا کور او دا اړیکه له منځه یوسي په خبره پوه شوې؟ همداسې به هوا تم اجازه ورنه کړم چې زما د کور ناوې شي. بس که نو حمیدې افسوس دی بی پتا ها؟ تر څو چې په ټولو خبر ځان پوه نه کړي نه غواړي چې غلی کښېني.
ته په دې سړه هوا کې دلته څه کوې؟ هله ځه دننه لاړه شه چې ناروغه به شې. ما یوازې پرېږده سلطانې. یوازیتوب د خدای سره ښه ښکاري. څه پرېکړه مو چې وکړه باید عمل پرې وکړو. سمه ده چې اوضاع زموږ د غوښتنې سره سمه مخې ته نه ځي، خو باور وکړه چې دا موضوع هرومرو هوارېږي. هیڅ هم جوړ نه شو وله. یلماز خان خپله ټوله غصه په ما باندې سړه کړه او لاړ. اوس نو د جوړولو لپاره هیڅ هم نه دي پاتې. اوس نو باید هر څه په پټه خوله تیر کو. تر څو چې ما درته څه نه وي ویلي ته به هم هیڅ یو کار نه کوې، پوه شوې؟ دا خبره خو دې سمه ده، خو موږ ډېر وخت نه لرو میرمنې. ګوره د کوژدې نیټه ټاکل شوې ده، سبا یا بله ورځ د واده ټول شیان اخیستل کېږي. هغه وخت به بیا د پښیمانۍ وخت هم نه لرې میرمنې. یو وخت به وګورې چې د هغې جلۍ په لاس کې به د کوژدې ګوتمۍ مخې ته به دې ګرځي. سلطانې ما خو مې خپلې خبرې درته وکړې. یعنې ته دې خبرې ته راضي نه شوې ها؟ غواړې چې هوا دې ناوې شي، همداسې نه ده؟ زه په داسې یو وضعیت کې یم چې نه شاته تللی شم او نه مخته تللی شم. دا چې خپل زوی وژغورم له خپل خاوند سره مې دعوا وکړه. د یلماز خان خبرې مې اوس هم په غوږو کې دي. ما مې د ځان په وړاندې د خپل خاوند باور د لاسه ورک. غوږ ونیسه، څه درته وایم. ستا دا 40 کلن خاوند بم یوازې د یو څو ورځو لپاره په غوسه یي، وروسته به بیا هر څه سم شي. اجازه ورکړه چې هوا ټولو ته معلومه شي. هغه وخت به یلماز خان هم په خپلو ټولو خبرو پښیمانه شي. ما ته وګوره سلطانې، فکر کوم ته بالکل په بله دنیا کې ګرځې. کله مې چې درته وویل خوله دې وتړه، خو بیا یې وتړه. په دې وخت کې کوژده څه ته وایي؟ خلک نکات هم ارزښت نه ورکوي. ګورې به یې چې 2 ورځې وروسته سره بیلیږي. که امکان ولري نو دا کوژده به کیږي، خو مخکې له دې چې د نکاح په میز کینی دا هر څه له منځه وړم. میرمن حمیدې باس که نو سلطانې، باس دی نور، باس دی. ما نور یوازې پرېږده. هله ما یوازې پرېږده. ته په دومره اسانۍ نه خلاصېږي میرمن هوا. پنهر مراده ته نه دلته څه کوې؟ مراده ته خو پوهېږې که چېرې میرمن حمیده موږ دواړه یو ځای سره وګوري نو په غوسه به شي. ته خو پوهېږې چې دا هر څه زه نه غواړم. ناڅاپه وشوه. په خدای باور وکړه، هغه وخت چې زه له تا سره غږېدم میرمن حمیده راغله، بیخي لار رانه ورکه شوه. بخښنه غواړم. مراده دلته راشه. ګوره هوا زه او ته سره یو ځای لیدلي یو، باید د نورو پام روان اړوو. سمه ده. هغه خو د شپې کور ته نه راځي که نه ګرانې؟ نن شپه به ستا کوټې ته درشم. ویل چې نه کېږي. موږ خو کوم بد کار نه کوو، نه یوازې د یو بل سره غږېږو. ان د غږ پسې د خفه شوی یم. مراده له دې ځای نه لاړ شه، زه باید خپل کار وکړم. زما ټول کاروبار خو یوازې ته یې ګرانې. خیریت خدای. رښتیا خورې رښتیا څه؟ زه خپل کار دې کوه. هله
ورندارې سره مې وغږېدم ویلې چې یوازې 300 لیرې رالیږلی شي د کوژدې لپاره باید ګوتمین واخلو لورې د اخیستو لپاره خو ډېر شیان پاتې دي خو پیسې له کومه کېږي زه خو هېڅ نه پوهېږم چې څه وکړم مورې ګوره دا معامله په 200-300 روپو باندې نه ترسره کېږي ته په دې پوهېږې له ما سره اوس یوازې 2.5 لیرې پاتې دي مور جانې بله دا چې دغه بې شرف جنید پیسې باید زر تر زره ورته ورکو ځکه چې د هوټل نیمې پیسې پاتې دي هغه هم باید ورکو په دې اړه دې باید له اول نه فکر کړی وای لور جانې اوس نو باید دا ټولې ستونزې وزغمې په خپل وخت کې مې درته ویلي وو خو تا کله زما خبرې واورېدې لورې زه چې تا ته وایم مرسته وغواړو نو علي جنابه یې نه مني مورې هڅه وکړه چې په رښتیا دې ځان پوه کړې ما ډېر پخوا د جنید سره خپله اړیکه له منځه وړې ده خو زما ګناه څه ده مورې په دې نړۍ کې بل څوک نه و پاتې چې پلار مې تلی دی جنید نه یې پیسې اخیستې دي زما ګناه دې کې څه ده ښه نو پلار ته د دې کار اجازه چا ورکړه که تا ورته دا جرات نه وای ورکړی نو هغه هېڅکله به د تلو جرات نه کوو تا په خپله په همدې بې ځایه کارونو کې له هغه سره ځان شریک که اوس هر څه په خپله کولی شي یوه لاره پیدا که پوه شي په خبره ښه نو ته دا راته ووایه چې پلار د یوسف ته ویلي چې د جونت نه یې پور اخیستی دی نه نه یې دي ویلي په دومره خو باید پوه شي چې دا خبره چاته ونه کړي مورې خو کله چې د دې خبرې نه خبره شوم چې د جنید نه یې پیسې اخیستې لیونی شوم بلکل مې هر څه هیر شو سمه ده ارامه اوسه اول به د پیسو مسله حل کړو وروسته بیا به پلار نه د پوښتنه وکړو چې یوسف ته یې څه ویلي دي زه مې د پلار سره خبرې نه کوم مورې سمه ده زه ونه پوښتنه کوم د سلطانې نه باید پوښتنه وکړم زه فکر کوم کیدای شي هغې مې یو څو روپۍ ټولې کړي نه مورې پام کوه چې ترور مې په دې موضوع کې شریکه نه کړې که هغه له دې خبرې نه خبره شي نو تباه به شو مورې که خبره شي چې دا پیسې د جنید دي نو یوه لویه ستونزه به موږ ته جوړه کړي مور جانې یعنې اوس د عقل سر ته راغی که دا خبره ما کړې وه ویل به دې تېروتنه کوي په هر حال په دې اړه زه فکر کوم ګورم چې د چا نه پوره اخیستی شم مورې توپراکم باید له دې خبرې نه خبره نه شي څه وایي لورې توپراک خو ستا خور ده که نه بیا هغه د پلار ښه پېژني په هر څه پوهېږي کیدای شي موږ سره مرسته وکړي مورې ته دې هغه لور ډېره ښه پېژنې ته خو پوهېږې چې د هغې داسې کارونه هېڅ نه خوښېږي پرته له دې چې په دې اړه فکر وکړي لاړه به شي موږ به په جنجال اخته کیږي ټولې خبرې هغوی ته وایي پوه شوې مورې دا خو څه دروغ نه دي که نه اورېدلې به دې چې د دروغ منزل لنډ دی هر څومره چې پټې کې بالاخره به یوه ورځ ټول په دې خبرې خبر شي وګوره زویه چې څوک دی پلار جان دی راغی ما خو دې ډېر حیرانه کړلو یوسف خانه سلام کولی شو چې خبرې وکړو البته خیرت دی ولې البته ته حق په جانبې ګرانه په دې وخت کې له چا نه پیسې واخلو خو که چېرته په بد وضعیت کې نه وای نو یوه روپۍ به مې درنه نه غوښته سمه ده بښنه غواړم چې نارامه مې کړئ ترورې عدالت ترور جانې ګورې که زه پوه وای چې ستاسو زوی یې د کار نه ویستلی دی نو ټلیفون مې درته نه کوه باور وکړئ زه نه پوهېدم ډېره بښنه غواړم ژوندی اوسئ ترورې ښه ورځ ولرئ
شریفه سلام زه یلماز خان یم ته څنګه یې یلمازه ښه یم ښه نو هوا څنګه ده د هر څه نه راضي ده که نه کومه ستونزه خو نشته یعنې زما او حمیدې نه خو کوم شکایت نه لري نه څنګه مې چې فکر کوو د هغې نه هم هر څه ډېر ښه مخته ځي د خدای شکر دی ګوره شریفې که د کوژدې په اړه کومې ستونزې شتون درلوده نو بیا ما ته زنګ ووهه یعنې زه نه غواړم چې تا په بد وضعیت کې واچوم بله دا چې هغه دوکان چې رمزي خوښ کړی دی غواړم هغه دوکان ورته واخلم هیله لرم چې د مادي پلوه کومه ستونزه ونه لري ژوندی اوسې ته ډېر ښه انسان یې خو یلماز خانه زه له تا نه یو څه غواړم یعنې دا خبره په ټلیفون کې نه ویل کېږي خو خدای وکړي چې غلط فکر ونه کړي هغه کوم دوکان چې رمزي ته اخلي که نه هغه د هوا په نوم واخلي سمه ده ولې هوا به یوه خنجې وغلو شي یعنې که دوکان د هوا په نوم واخلي نو مال به یم له تاسې سره خوندي اوسي خو شریفې ته خو پوهېږې چې موږ به ډېر زر خپلوان شو خو نظر ستا خبرې ته له موږ نه خو کومه تېروتنه نه ده شوې چې ته خفه شوې نه زه وایم چې رمزي داسې کوم کار ونه کړي چې تاسې بیا خفه شئ بله دا چې دا هر څه زموږ غیرت ته راګرځي یلماز خانه د کوژدې لپاره تا هوا ته پیسې ورکړي قسم دومره پیسې نه وي خو د هغې غوښتنې پرې پوره کېدې داسې مه وایه په داسې سخت وضعیت کې دې ورسره مرسته کړې ده کاشکې مې د وسې پوره وای چې ډېره مرسته مې ورسره کړې وای د تل په څېر غواړي چې ټول ته د خیر ورسیږي مننه کوم لاړم د کوژدې لپاره مې فرمایشونه ورکړل خور دې ډېره خوشحاله شوه هغه یعنې کومې پیسې چې ما ورکړې وي ډېرې لږې وي وګوره وګوره غواړي خبرې وکړي لکه چې مور وایي البته نن یو څو وارې نور هم خبرې وکړې خو تاسې څه اندېښنه مه کوئ لږ نور هم چې غټ شي بیا به ورته ووایم چې هوا ته مور ووایي خور به مې له ده نه ډېره ښه ساتنه وکړي توپراک ته ولې داسې خبرې کوې زوی مې ډېر خوشبخته دی ځکه دوه میندې لري توپراک موري او هوا موري همداسې نه ده زویه سمه ده له مرستې نه هم ډېره مننه ښه ورځ ولرئ ښاغلي هغوی څه وویل ګوره راتلونکې اونۍ ته یې رخصتوي په الوتکه کې رالیږي پوه شوې تاسې د ډاکټر سره خبرې وکړئ یعنې تر هغو به بالکل ښه شي البته چې ښه کېږي ښه کېږي څه پوهېږم مور یې ویل چې تر اوسه سترګې نه دي خلاصې کړي ته څه وایې فهیم چنه په یو کوچني ماشوم لوی عملیات ترسره شو کوم عادي خبره خو نه ده ته رښتیا وایې وروره خو مېرمن مې لږه اندېښمنه ده ډاکټر د ټولو نه ښه پوهېږي که نه وروره ته اندېښنه مه کوه ګرانه هغه به ډېر زر ښه شي ښه نو په اجازه زه باید لاړ شم د ورور مې مرسته ته اړتیا درلوده بیا زه هم راغلم ومې لیده چې څه مرسته ورسره کولی شم ژوندی اوسې وروره زه بیا درته ټلیفون کوم فهیم جانه اوس لاړ شه د خدای په امان هغه څه ستونزه لري زوی عملیات شوی و پیسو ته یې اړتیا درلوده بیا هم لږ مرسته ورسره وکړه ژوندی اوسې د هغې ټولنې د لګښتونو بیلونه یې لا تر اوسه پورې نه دي رالیکلي یو ځل معلومات واخله چې څه یې وکړل بله پلاره چېرته زویه په شرکت کې یم همدا اوس د محمد خوا ته راغلم یو ځل زما کوټې ته راشه چې به غږېږو سمه ده پلاره پلار مې سر کار لري باید لاړ شه سمه ده درته رسو خیرات خدای پلاره څه شوي دي غوښتل مې د هغه دوکان په اړه سره وغږېږو چې د رمزي لپاره مې ونیوه مهرباني وکړه پلاره راشه کښېنه ته ډېر په تمه پاتې شوې خو بې ځایه نه مو ورور جانه کارونه خلاص شوي دي دا کوم سړی چې د پیدا کړی پښیمانه خو به نه شي که نه دا کار نشي کولی وروره د ژوبلې ګوتې نه مې نیولی دی
ما ته یو څه ستونزمن ښکاري خو زه یې ترسره کوم. خو زه یې ترسره کوم. باید یې ترسره کړي خانجي وغلو. که دا کار ونه کړي نو تا به هم له ځان سره تباه کړم. یوسف که زموږ د مینې په اړه خبر شي نو خوښبې نه شي. ته د خپل کار ترسره کړه. خدای دې وبخښه. ته دې جنجالو ته ګوره. مورې زوی دې څنګه دی؟ ډېر ناروغ دی. نه پوهېږم چې څه به کېږي. څه ووایم؟ نو خدای دې در سره مرسته وکړي. هغه ته ووایه چې حق په جانبه یې. ما ته یې ویلي وو چې د لیوني رمزي لورګانو نه لرې اوسه. یوازې د هغه مېرمن نه زما مېرمن هم ښه راووته. ته څه وایې زویه؟ هغه څوک چې د یوسف سره واده کوي هغه توپراک نه ده، هوا ده. ترورې ته هغه ته ووایه چې هېڅ اندېښنه مه کوه. مېرمن یې ډېره پاکه جلۍ ده. دا خو ډېر ښه خبر دی زویه. زه به دا خبره صدق ته ډېر زر وکړم چې زړه یې ارامه شي. ومې غوښتل چې دا ستړتیا دې له منځه لاړه شي، خو دومره ښه فکر نه و. نه مور جانې، د ورور کوژده مې ده، غواړم چې ښه کالي واغوندم. منورې که غواړې د ورور سره دې وغږېږه، دا کوژده به لږه وځنډوو. په دې هر څه کې د ټولو نه ته راته مهمه یې نازولې. هسې نه هم دوی دومره بیړه نه لري. نه مور جانې، ولې کوژده وځنډوو؟ زه ډېره خوشحاله یم. یعنې ژوند چې هر څنګه دی ښه تېرېږي. اویګارم په زندان کې دی او زه م خوندي یم. نو کوژده ولې وځنډوو مورې؟ ته صبر که زه یې ګورم. په خیر راغلی پلار جانه. سلام خوږې لورې. ستړی مه شې وروره. ژوندی اوسې خور جانې. ورځ په خیر. مورې راځه چې لږ خبرې وکړو. راځئ. خیرت خدای زویه. مور جانې ته ولې د کوژدې لپاره په هغوی باندې دومره فشار راولې؟ د مادي وضعیت نه خو یې خبره یې، ولې 300 کسان راغواړئ؟ زویه ما خو نه و درته ویلي چې تاسو باید دومره زحمت وباسئ. ان په اوله ورځ مې هم درته وویل چې په ځانونو باندې فشار مه راوړئ. بله دا چې هوا هم کوم شکایت نه لري. پوهېږم هغه هم ته حق په جانبه بولي مورې، غواړي چې له تا نه دفاع وکړي. ته ولې داسې فکر کوې؟ زه په یو خبره پوه نه شوم مورې. هیله کوم مورې هغه د بلنې لیک یو ځل بیا مو ګورئ. لږ تر لږه باید 100 کسانه شي. هغوی هم حق لري او که نه چې خپل خپلوان راوغواړي. بله دا چې ډوډۍ ته هېڅ اړتیا نشته، یوازې څښاک بس دي. هغه جلۍ ستا لپاره څه نه وایي، حق په جانبه ده. کومې پیسې چې توپراک ټولې کړې وې ټولې هوټل والا ته ورکړي، دې ته څه اړتیا ده؟ سمه ده مورې. مېرمن حمیدې زوی دې له تا نه پوښتنه کوي. سمه ده زویه، هر څنګه چې تاسو غواړئ. مور جانې هیله کوم ما باندې مه غوسه کېږه. زه هم پوهېږم چې ته ډېر ارمانونه لرې، خو که هغوی له ستونزو سره مخامخ شي ښه کار نه کېږي مورې. ژمنه کوم داسې یو ښکلی واده به ونیسم چې ټولې هیلې دې پوره شي. سمه ده. ښه دا چې اوس سره موافقې ته ورسېدو، ښاغلی رمزي به نن شپه ډوډۍ ته راوبلو. دا خبره به هم هغوی ته وکړو چې فکر یې ارامه شي. سمه ده. او بله دا چې دوه کورنیو تر منځ به هم خوږوالی پیدا شي. ایو المسخنه، داسې بې خبره بلنه هم امکان لري؟ موږ خو هېڅ داسې تیاری نه دی نیولی. پخلنځی لکه فابریکه کار کوي مېرمن حمیدې.
بله دا چې موږ دومره لویه میلمستیانه نیسو هر څه چې په کور کې چمتو وي د یو بل سره به یې وخورو وبه یې څکو سمه ده سمه ده زه هوا ته خبر ورکوم تو چی میکنی هوا؟ گوش کنی درست هست؟ اگه اونا رو فروختیم مجبور بودیم. اگه ایره بفروشیم باز وقتی یوسف خان پرسان کنه برش چی جواب بدیم؟ از دروغ پیدا میشه دخترم. اینا رو به تو تحفه دادن. چی کنم مادر؟ شما بگوین چی کنم؟ با کلگی زنگ زدم هیچ کس پول نداره. از کجا پول پیدا کنیم؟ صبر داشته باش هنوز وقت داریم. یک راهی پیدا خود کردیم. چی میگین؟ کدام را مادر؟ ما پول نامزدی و پول جنیت از کجا پیدا کنم؟ راهی برام نمانده. یوسف برام زنگ زده. بله یوسف. خیرت باشه. هیچ حواله ما رو نمیگیری؟ هیچ پشتم دق نمیشی؟ اتونم امکان داره عزیزم، بسیار دق شدیم. درست است. همراه مادرت گپ بزن. به غذای شب خانه ما بیاین. پدرم منتظرتان است. واقعا؟ درست است. کدام اتفاقی خون افتاده؟ هیچ گپ نیست. نامزد میشیم دیگه چی شوه؟ ها بی که برات چی میگم؟ راستش میخواستم یه گپ شب برات بگویم. ما همراه مادرم گپ زدم. ما تعداد مهمانا رو کم کردیم. دزم به غذام ضرورت نیست. حالا مصرفتان کم خواهد شد. چی؟ اما ما خوی موضوع رو حل کرده بودیم. بله ایره میفهمم اما فکر کردم این قسم بهتر خواهد بود. چی شده؟ میخوای همراه شوهرت مخالفت کنی دختر؟ نه خیر جانم درست است. من امرت مخالفت نمیکنم هر قسمی که خواسته باشی. درست است. با خاطر شب آمده شو. من مراد پشتتان روان میکنم. درست است. با امید دیدار عزیزم. چی شده؟ نجات یافته مادر جان. از پول نامزدی بیغم شدیم. خانم حمیده تعداد میمانا را 100 نفر ساخته. از خزان منصرف شدن. دیدی من برات نگفتم که خداوند یک راهی رو برای ما نشان خواهد داد. حال ضرور نیست که از کسی پول بخوایم عزیزم. خدای هزار بار شکرت. بچیم بیبی که برای چقدر خبر خوش دارم. توپراک مثل شیر مادرش پاک برآمد. به تو خیانت نکده. ما را بدنام نساخته. یعنی که توپراک هنوزم افسوس. پس من ناقصه رو بیچاره توپراک عصبانی بودم مادر. ما ای گپا را به خاطر که گذشته را به یادت بیارم نگفتم بچه قندو. به خاطر خوبیت گفتم بچیم. بچیم لطفاً تشویش نکو. با یک شب خانه خوب بریم. خوب میشی باز. دوباره با توپراک یک جای خواهد شدی ها؟ بس از دیگه صادق جان. من تحمل کردن نمیتونم که پیش چشمایم از بین بری. من خودم میرم امروی توپراک گپ میزنم. میگم که شکایت خود پس بگیره. اوش کنی مادر. اوش کنی. اگر رفتی باز مرده مرا خواه دیدی. ای کارا نکو بچیم. دست پای ما بسته نکو بچیم. اگه ای کارا کنی باز. ما بسیار گناهکار هستم مادر. از او خاطری وضعیت سرم آمده. خدا جزای مرا داد. چیزی که رضای او بود مادر. توپراک ناراحت نساز. هوا دخترم لطفاً این مادر ضرور نیست که بالاشگاه برم. من خودم موهایم جور کردم میتونم. بذار با مشکل پول جمع کردیم. تو هم هوس و ارمان داری دخترم. ما او قدرام نادار نیستیم دخترم. بگیر و حتما با آرایشگاه برو. حتما بری. اگه نری ازت خفه میشم. زنده باشی مادر جان. زنده باشین. 100 سال عمر کنین مادر جان. تو هم دخترم. تشکر مراد. شریفه تبریک باشه.
چند لحظه پیش خبر شدم که هوا را با یوسف خان نامزد ساختین. خدا خوش داشته باشیشان. انشالله زنده باشین. بچه مام امرای مرگ دست پنجه نرم میکنه، خبر داری نی؟ حتی اونا امید شده. اللحظه مرگ خود از خدا رجوع میکنه، در بین مرگ و زندگی قرار داره. خداوند به تو صبر و به بچه صحت نصیب کنه. تنها چیزی که میتونه بچی من صحتمند بسازه توبراک است. بلیاز خدا به توبراک بگو که شکایت خدا پس بگیره شریفه. تو هیچ میفهمی که چی میگی صبریه؟ زندگی بچیم در دست توبراک است. به توبراک بگو لطفا زندگی بچه من نجات بده شریفه خواهر. بچیم در مقابل چشمایم جان میته. پیش خودش هم رفتم اما روی خدا برم نشان نداد. وضعیت بچیم روز به روز خرابتر شده میره. بلیاز خدا شریفه، بلیاز خدا به من کمک کو. تو هم یک مادر هستی. مراد بیچاره از صبح تا به حال خانه آمده نتانسته. یوسف خان مراده راننده شخصی هوا خانم ساخته. البته پنار او دختر بازدی خانمی خانه خواهد شد. باز بیبی البته که خانمی خانه میشه تا وقتی که خانم حمیده باشه. هواره صبر است که خانمی خانه شود. تا دیروز مثل ما و تو دمی آشپزخانه افتاده بود. او دختر که خوش شانس است. ما چی کده میتونیم؟ خدا به ما خوشبختی نصیب کنه. جمیله انسان هر قدر هوشیار باشه بازم فکر خودم میگیره. با یوسف خان خروسی میکنه، باز چرا مراد هر جای میگردانه؟ بسیار شرم است. مراد بیچاره. نه که تو امرایو بخیلی میکنی؟ چوب باش. اوه پس 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 تمام روزتون در غیبت است. کارا رو در کجا رساندین؟ خوب پیش میره. باش گیره ببینم. نمکش کم است. بیبی چی میگم؟ سلطانه در غذا زیاد مساله نندازی که خوششان نخواد آمد. خب به ما چی که خوششان میای یا نه خانم حمیده؟ نمیفهم چرا اونا را قدر ارزش میتین. اونا کلشان مثل رمزی دیوانه هستن. اونا در عمر خود یک قسم میمونی را ندیدن. کسایی که قرار است به میمونی خانه ما بیاین بسیار خاص هستند. باید برشان اهمیت قائل شویم. شنیدین؟ در کل چیز مداخله میکنن. شما را میگم. خواهر جان تو را چی شده؟ هر کس ببینه فکر میکنه که تو هیچ خوش نیستی که با خانم حمیده خیش میشین. چطور است که گپای ناقابانیم و به کار خود برسیم؟ فهمیدین؟ ها؟ گپای خانم حمیده رو خوشونیدین. باید یک دسترخوان عالی آماده کنیم. دیدی هواره خانم؟ خودش در موتر میره و موتور در یه هوای زد پیاده روان میکنه. رمزی تو خدایی تشکر کو که مشانده در یک راه همراهت میرم. بعد از او همه اتفاقات اگه او دختر تو را کاملا فراموش کنه بازم حق به جانب است. حالی که او چیزی نمیگه تو شروع کردی. خدا را شکر کو که او تو را چیزی نگفته آرام است. پس تو هم چیزی نگو. گپ مفهمیدی؟ تو همراه صبری خانم جنجال کردی حال قهرش از سر مخالی میکنی ها؟ راستی خوب شد گفتی. او بیچارم در وضعیت دشوار است. این گپا را به توبراک بگویم. هوش کنی. قلب توبراک بسیار نازک است. در ضمن او اگه از این گپ خبر شود شاید برات کدام مشکل جور شود ضرور نیست که برش بگویی. علما گفتن بود. ما می قسم فکر میکنم. اما اگر صادقه چیزی شود مقصر مرگ او کی خواد بود رمزی؟ حالا این کار دولت است. دولت از خود شفاخانه داره، دکتر داره، اون از این مراقبت میکنن. تو تشویش نکن. بازو در وقتش درباره توبراک فکر کرد این موضوع دیگه بسته شد. مراد تو تا حالا چرا نرفتی؟ امکان نداره خانم هوا. جواب یوسف خانه چی بتون؟ برم گفته شما را تا این وقت شام تنها نمانم. نمیفهمم. قرار بود که مادرمشان بیاین اما هوا مادر
بسیار خونه خوردیم بچیم. زود چه موتره روشن کن ما را به خانه یوسف خان برسان. مادر امرای پدرم گپ زدی اما تو نیست او رو نمیبخشم. گپ زدیم. آی تو چقدر مقبول شدی دخترم. واقعا مقبول شدی مادر؟ بله. حالا دیگه بریم. تشکر مراد. همه چیز آماده است سلطانه؟ آماده است خانم. این دستمالای کاغذی رو چرا ماندین؟ من براتون نگفته بودم که باید تکیی باشه سلطانه؟ درست است خانم. عاجل تبدیلشان میکنم. خانم کاکای معروض بسیار دوست داره کاکا جان. ببینین که چطور متوجهش هست. البته جانم، هر کس باید متوجه عروسش باشه. هی به خاطر خوشی خسران یوسف خان کلگی باید کوشش کنن. همه تو نیست خانم حمیده؟ ببخشین؟ مادر توفراکم صدا کنم؟ آی دخترم به من خو هیچ فکر نمانده. آی فکر بسیار خوبی کردی. میفهمم. حالا دیگه او هم خیش ما گفته میشه. پدر بسیار کار خوبی کردین. امشب کلا خانواده با هم می باشیم. بسیار خوب خواهد شد یوسف. بیا منور. فکر کردم که خوابیده. نه سر جانش ششتم. آی 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 اجازه بده کمی خدا ببوسه. آی مادرشان به غذای شب میاین. واقعا هیچ خبر نداشتم. مادرم خواست که تو هم پایین بیایی. خب بعد تفریح رفتین وقتتان خوب گذشت؟ وقت ما خوب گذشت. تو چی کردی منور؟ ما امروز به امین زنگ زدم توبراک. بسیار ضرورت داشتم کمرایش گپ بزنم اما میفهمی جواب نداد. جدی میگی؟ خیرت باشه بیادر جان چی شده؟ نیک سلماس. فکر کنم با هم زیاد نزدیک شدیم. باندگه بیادر نزدیکی چی؟ او خودشی را میخواه. اگه جوابش نتم باز گریه میکنه. اگه جوابش بتم باز مده جنجال میمانم. مشکل است به خدا. به نظر ما باید یک بار رفته همراه منور گپ بزنی یا که یک کار دیگه کو. نمیشه بیادر. چطوری گپا را به منور بگویم؟ او دختر روزای بعد را سپری کده. راست میگی. بیازی کدام گپ خورده ریزه نیست همین. نمیفهمی گپ برات بگویم یا نه اما اویگار مدت زیاد در زندان نمیمانه. چی؟ قاضی فیصله کرده تا وقتی که جرمش ثابت نشده او را از زندان رها کنند. یعنی که به زودی رها خواهد شد. آی کاش که به جای 1 کیلو بقلاوه 2 کیلو میگرفتم. به نظر مام لازم نبود. خانجوغلی‌های بزرگ به این چیزا خود ضرورت ندارن. هر چی که میگم تو ده خر خود سوارستی رمزی. وای تا دیروز حق نداشتیم به اجازه اینجا داخل شویم اما امروز دعوت هستیم. ها دخترم زور تقدیره هیچ کسی نداره به خدا. اینجا را بیبی که کی آمده چطور هستین سلطان کنیز؟ خوب هستم یازنه جان. با دعای شما خوب هستیم. تو متوجه گپای او نشو. فکر میکنه که صاحب مقام شده دیگه. با خانجی اغلوها قده شدی. چی گپاست خاله جان؟ تمام گپا خو پیش تو از دخترم. ای چقدر مقبول است مثل پوست گوسفند نرم است. ای گردن بنده بیبی. به مثل که دختر ای انگور از کدام باغ می آیه؟ باغی وجود نداره خاله. کلشه یوسف خان برم گرفته. هنوز خریدای دیگه من ندیدین. لباسای زیاده برم خرید. دختر با ای کارت من خو میگم به شکت است. آفرین.
خود از جنجالو آدم نجات دادی. کلگی در مورد تو گپ میزنن، حال پدر تو را هم آدم حساب میکنن. فهمیدی؟ راستی؟ چی میگین خاله؟ 11 قدر پول از کجا پیدا کرد؟ ها؟ برایم نگفتی؟ بسیار به تشویش هستم. رفت از کاکایم گرفته. کاکای تو خب بانک نزده، دختر قدر پول از کجا بیاره؟ خاله خانهشان که رفته بودم وضعیتشان از نزدیک دیده بودم. کاروبار کاکایم بسیار خوب است. ماشو خوبی داره، حتما از بسیار وقت پیش پس انداز کرده. اگر نمیداشت نمیداد. اگه پولم داشته باشن او خانم کاکایت پول خدا به کسی نمیته، فقط که من نمیشناسمش. حتما کاسه زیر نیم کاسه است. با ما چی خاله؟ دلش که از هر جای پیدا کرده، شاید که از خانم کاکایم پت کرده ای گپه. الان دیگه داخل خانه بریم، اونا رو نباید منتظر بانیم. بفرمایین بفرمایین. شامتان بخیر مادر جان. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین دخترم. خوش باشین پدر جان. خوش آمدی دختر مقبولم. خوش باشین کاکا جان. خوش آمدین خانم بیادر. زنده باشی. شامتان خوش. بسیار برات میزیبه، بسیار مقبول شدی. واقعا بچیم تو انتخاب خوبی داری، اینا بسیار زیباست. به هوا دخترم هر چیز میزیبه. نام خدا خودش هم تو مقبول است. بریم سر میز غذاخوری، شکم گشنه هیچ حوصله گپ زدن نیست. دختر آماده میکنم، میکا آماده شد میریم. مادر جان خوش آمدین. دخترم خوب هستین؟ آی ماشالله این بچه چقدر بزرگ شده. خوش آمدین. واقعا هم بزرگ شده، حتی امروز میخواست گپ بزنه. آی من چرا خبر ندارم؟ چرا این قسم خبرهای خوش از ما پنهان میکنین؟ نواسی ما چی گفت بگوین برم؟ بگو دیگه توپراک چی گفت؟ بچه امروز با توپراک بر اولین بار مادر گفت. البته طفل اگه هر قدر خردم باشه، کسی که به او محبت میته و ازش مواظبت میکنه خوب میشناسه. باز تو طفل مقبول مانده پشت کارم میگردی. جنید؟ بله بیادر. بازا موبایل خواستین؟ هیچ نپارس، مامایم مریض است. اما هر روز خود نمیشه، بهتر از به خودت یک موبایل بگیری. قربانت شم بیادر، ما دیگه باید امرا یکی دیگه هم کاری بکنیم. تشکر جانم. جمیله تو برو شیرینی‌ها را آماده کن، آشپزخانه حل دخترم. خاله دخترها خودشان میفهمن چی کنن، شما اینجا همراه ما بشینین. ات امکان نداره بچه، من موقعیت خودم میفهمم. زنده باشین. خاله شما امشب بازو فامیل ماستین، بیاین اینجا بشینین. حالا دیگه یوسف کاملا راست میگه سلطانه. حالا دیگه بیا بیشی. پنار به سلطانه غذا بیارین. حالا که شما قدر اصرار میکنین من گپ شما را رد نمیکنم. خب دیگه امشب با شما دو گپ میگم. اگه شما با ما موافق باشین، یعنی اگه اعتراض نداشته باشین، من میخوایم در تاریخ 14 نامزدی رو بگیرم. شما خیلی آدم رومانتیک هستین یوسف خان. او خروز و عاشق است. گوش کو بچیم، اگه این کارا را کنیم باز رسیدگی کده نمیتونیم. رسیدگی میتونیم مادر. میتونیم خانم حمیده، میتونیم. اگه شما فهرست دعوتتان کم کنین و از خواسته های بیجا منصرف شوین، باز هیچ مشکل نخود. یک کم عجله کنین خانم بیادر، اولادا جوان هستن، از خدا رضا و آرمان دارن، قبول کنین لطفاً. درست است هرچی که شما حالا بگوین. که گپ حل شد میتونی گپ دوم بگویی بچه کاکا. گپ دوم، راستش ما و پدرم در این مورد با هم گپ زده بودیم و یک تصمیم گرفته بودیم، اما حالا که در مورد کار توپراک شنیدم باز کمی ناراحت شدم. ما در خانواده گرده هم جمع شده غذا میخوریم، شاید خوب نباشه که این گپ در بین بگویم، اما میترسم که توپراک گپ ما رد کنه. ما گپ شما را رد کردن نمیتونم یوسف خان. خواهرت بسیار تو را دوست داره و برات بسیار ارزش قائل است. شاید دیره تو هم بفهمی. تو با ما بسیار با ارزش هستی
میفهمم به خاطر نامزدی همراه پدرت چون کمک کردی. اما ما اعتراض نکن توپراک. ما در این مورد بسیار فکر کردیم. دکانه که به پدرت گرفته میشه به نام تو خواد بود. اصلا میخواستیم این دکان به نام هوا باشه، اما از این بعد دیگه هوا خانمم است، یعنی تمام دارایی معزی است و ما با این کار میخوایم آینده تو را تضمین کنم. یوسف خان، ما این را قبول کردن نمیتونم. نظر شما چی است پدر؟ البته بچیم، هر قسم که خودت خواسته باشی. توپراک خود دختر خودتان است، در ضمن او وارث شما خواد بود. ما میخوایم آینده او تضمین باشه، میخوایم او خود قدرتمند فکر کنه. میفهم تو با این تصمیم ما کدام اعتراضی نداری. واقعا که تصمیم بسیار خوبی گرفتی. و تو هم تبریک باشه خواهر جان. ما واقعا نمیفهمم که چی بگویم، باور کنین. ضرور نیست تو چیزو بگویی توپراک. وقت تو همه کارا را برای طفل ما انجام دادی، باز در مقابلشی بسیار بی‌ارزش است. تو همیشه بهترین کار انجام تو یوسف و چیم. و حال تنها کاری که با ما باقی میمونه دادن تبریکی است. خودگه بفرمایین. میبخشین که باعث شدم غذایتان سرد شوه. نوش جانتان. جوابت یک دانیم. از استانبول دختر کاکایم زنگ زدم، مهم نیست. دختر اپو از؟ بله پدر. بله جانم بگو. چرا با زنگای ما جواب نمیدی خانم آوا؟ زیاد زنگ زدم اما مرا فراموش کردی. حالا در مهمان نیستیم، خانه نیستیم، میشه که بعدم با هم گپ بزنیم؟ در خانه کی هستین؟ باندگه جانم مهم نیست. چطور مهم نیست دختر؟ ما شوار آینده تو هستم. باید از هر قدم تو با خبر باشم. با اجازهتان. دستت درد نکنه، بسیار مزه‌دار است. جونید ما و تو از هم جدا شدیم. ناق ناق زنگ زدم، مرا ناراحت نساز. از هم جدا شدیم. ما برای جدایی خواهد نشان دادم. خدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه. جونید مادر ما هوایشان تا خانه میرسونم. درسته. شبتان بخیر. بسیار تشکر. شب کارتان بخیر. شبتان بخیر. شبتان بخیر. ما پیش دوران میرم، شاید بیدار شده باشه. تشکر حسن بیادر. بیادر ما یک کم زیاد خوردیم، میرم استراحت میکنم. درست است حسن، شب بخیر. ما هم دیگه میخوابم. شبتون بخیر. شب بخیر بچیم. شب بخیر. دخترک مقبول ما چطور است؟ خوب هستم پدر جان. من خوب میفهم که غمای تو را چطور از بین ببرم. امروز همراه بیادرت هم گپ زدم. اگه خواسته باشی که دوباره به دانشگاه بری، باز من کل چیزه برای تو آماده میکنم دخترم. تو هیچ تشویش نکو گل پدر. جدی میگن پدر؟ البته دخترم، به خاطر خوشی تو. بسیار خوش شدم. دخترک مقبول من. یولماس خان، کاش که مرام در جریان میماندین، با هم تصمیم میگرفتیم ها. من خوب میفهم که با اولادای ما کدام کار بهتر است و کدام کار بهتر نیست. بیا دخترم. خانم حمیده، ای هوا هیچ وقت برم راست نگفته. برم گفت که پول از کاکاش گرفته، اما به یوسف گفته که پول از توپراک گرفته. این موضوع چی به درد ما میخوره خانم سلطانه؟ ها؟ بیبی چی میگم سلطانه؟ بعد از این با ثبوت پیش ما بیا.
در غیر از او باید خاموش بانی. گپ ما فهمیدی؟ حالا دیگه شب بخیر. شب بخیر. پس لباس های نامزادی را آماده بساز خانم حمیده، به خاطر که عروس تو را شکست خود داد.
صحت امان جنید بیادر. زنده باشی بیادر. امروز آزاد خود شدی ها؟ ما به خاطر امروز نقشه بهتره دارم. او این روز فراموش نخواد کرد. مادر مادر اوف ده روز نامزدی ما باید دروازه را باز کنم. تو دیگه کی هستی؟ اینا را یوسف بیادرم روان کرده. او تو بسیار زیاد دوست داره. او را جگرخون نساز درست است؟ اگر نیست قار میشم. درست است. بسیار تشکر جانم. یک دانه امروز روز عاشقا است. بعد از هر روزی که تو را ببینم او روز عاشقا خواهد بود و تا آخرین نفسم تو را دوست خواهد داشتم. زندگیم فدای تو باد یوسف. هوا؟ چی گپ از دخترم؟ کی بود؟ چرا گریه میکنی؟ از خوشی زیاد مادر. امروز من بسیار خوش هستم. آی جانم. اینا رو ببینین چقدر مقبول است. داخل برو. حتما بسیار هیجانیستی نه؟ هم روز نامزدیت است هم روز عاشقا. بجایی که پیش هوا بری پیش ای زن پیر آمدی. عجیب است. شما زن پیر نیستن. این را از زنتان بیرون کنید. ما به هوا تو فراوان کردم. چرا خودت برش نبردی؟ اگه بعدش بیایه باز چی؟ من میفهمم که تو بهترین تحفه را به او آماده کرده روان کردی. همه تو نیست؟ ما را بسیار خوب میشناسین. همه تو نیست؟ اما آمدن شما امشب به اونجا به ما بسیار مهم است. بچم یوسف امه، تو فکر میکنی من نمیخوایم در محفل نامزدیت بیایم؟ اما نمیخوایم محفل شما را خراب بسازم. چرا محفل ما خراب شوه عمه جان؟ آمدن شما به مدگام خوشی میبخشه. اما لطفاً بیاین. شاید قسمی خفگیام از بین بره. ما خو از کسی خفه نیستم. تو بیادرای ما نمیشناسی؟ اما شما حال پدرم شانه بانین. خودتان ایره نمیگن که نباید در قصه گپ کسی شویم ها؟ به خاطر خوشی کسی هر کار را باید کنیم. ای که همراه کسی خفه باشه هیچ فرق نمیکنه. این نامزدی از ماست. به خاطر ما بیاین. حالا دیگه مادر بیاین بریم. اگر این دانشگاه بر ما نوبت نخواد رسید. آی درست است منور دخترم، درست است. خانم حمیده لباسایتان از پیش خیاط آوردن. درست همون قسمی که میخواستین دختر شده. اوف، کاش که کفنم می آمد. خدا نگاه کنه. اما من خدا وقتش برتون گفتم. خواستم که یک رای پیدا کنم، اما شما بسیار زود قضاوت کردین. خدا کنه امروز یک اتفاق بفته که این نامزدی صورت نگیره. اگه این کار شوه در این دنیا از ما کده کسی خوش نخواد بود. اوف این وقت هم هیچ تیر نمیشه. 4 بجه دایر میشه محکمه. نفر ما چه وقت میرسه؟ تقریبا دمو وقت. اوف خدا کنه مشکل پیش نشه و به نامزدی ما ناوقت نرسیم. تو سر ما اعتماد داشته باش جنید. البته که اعتماد دارم. میترسم که در آخر کل چیز خراب نشه. چطور است که خودم رفته و از دستش بگیرم و بیارمش ها؟ ما با او آدم پول دادیم. با جای تو در محکمه حاضر خواهد شد.
چرا نمیخوای گپای مرا باور کنی؟ توبه توبه. بچیم پیش تو امانت باشه. جانم پیش تو امانت است. فهیم من حق شوهری و حق پدری تا چطور ادا خواهد کردم فهیم جان؟ ای فداکاری را هر کس انجام نمیته. تو با بچه من زندگی دادی. خداوندم به تو صبر بده. در روز ملاقات همراه بچه به دیدنت میاییم. تو را هیچ وقت تنها نمیمانیم. آلبان که فیصله صورت بگیره باز بعدن گپ خود زدیم. شما را اول به خدا و بعداً به محمد سپردیم. خانم حمیده، امروز روز عاشقاست جانم. ایره بهانه ساخته میخوایم که با هم آشتی کنیم و محفل خوبی داشته باشیم. لیاقت تو رو ندارم ما. بسیار زیاد تشکر بیادر جان. قابلش نیست جانم. توبرک؟ بیادر مرا در دانشگاه ثبت نام کرده. راست میگی؟ بسیار خوش شدم. بله. تو فیروز عاشقا برای خواهرم است. برات قول میتونم بیادر که تو را نامید نمیسازم. ما ای را بسیار خوب میفهمم. حتما کامیاب میشی. منور چقدر خوشبخت هستی. چون من زیاد میخواستم درس بخوانم. تو را هم ثبت نام کنم توبرک. ما هم رایت کمک میکنیم. ما در این باره براتون چیزی گفتن نمیتونم. چون ما هنوز مکتب خلاص نکردیم. فرق نمیکنه. تو مرا بسیار خوش ساختی توبرک. در روزای بعد همراهیم بودی ایبان که من به خاطر تو یک کار کنم. با هم یک جای درس میخوانیم. حتما کامیاب میشیم و روزای ما به خوشی سپری خواهد توبرک. البته. چرا نشه؟ دخترم تو تا حالا چی میکردی؟ فقط که امشب نامزادی ما باشه هلا. حال مراد خواه آمد به خاطر بردنت به آرایشگاه عجله کو. مادر ما تصمیم گرفتیم کی را بفروشم. دیدی که هر چی کردیم پول پیدا کردن نتونستیم. این را برای پدرم میتونم که بفروشه تا امروز پول جونیت برش بده. دخترم فکر کنم ما در این باره گپ زده بودیم اما تنها موضوعی سید نیست. جونیت حتی اگر در زندانم باشه از نامزدی ما خبر خواهد شد. این را برای پدرم میتونم که بفروشه و پولش برش بده. مطمئن هستی؟ مطمئن هستم. ای تو هم از نامزدی ما خبر میشه، هم امید جونید نسبت به ما خلاص میشه. باور کنی نمیخوایم زندگی نما با درد سر آغاز کنم مادر. میخوایم کل چیزا دیگه خلاص شوه. درست است دخترم، درست است. خداوند همیشه شما را خوش داشته باشه.
پدر دیگه کدام چیزی در این صندوق برام آوردی؟ ایره بگی بفروش و پولش به جنید بده. چرا عجله داری؟ فعلا از همه بیشتر ما و پول ضرورت داریم. پدر من از تو مشوره نخواستم. هرچی که گفتم انجام بده. ایره بفروش و پولش به جنید بده. برش بگو که ما و یوسف نامزد میشیم. بعد از نامزدی هم دیگه نمیخوایم که در مقابلم بیایم. خوب درست است، هرچی که تو بخوایی. پدر نیستی تو نه پولش که فروختی در جیبت نمیمونی. برو دیگه این موضوع رو خلاص کن. برات قول میتم دخترم، تو تشویش نکن. ما همیاله امیرم این موضوع رو بسته میکنم. بله؟ محمد من همراه پدرم به آرایشگاه میرم. تو نمیایی؟ بچه کاکا دریشی مکه مشکل پیدا کرده پیش خیاط هستم. شما برین من میایم. درست است. باز خواد دیدیم. امرای خانوادت خدافزی کردی؟ بله خدافزی کردم آقا. بخیر بری. شما بخیر آزاد شوین. خود دیگه خداحافظ. بخیر بری بیادر. بخیر بری. بخیر بری. شما بخیر آزاد شوین. بیا قندم. بخیر بری. زنده باشی. بخیر بری. شما بخیر آزاد شوین. آرام دعا کو بیادر. با امید که شما بخیر خلاص شوین. وقتت خلاص است. موتر از دادگاه آماده هستی؟ بله آماده هستم. درست است، بیا که بره. انشالله که دیگه اینجا را نمیبینم. خداحافظ. بچیم بفرما خاله. من مادر صادق هستم. دکترها خبر دادن که بچیم کدام جای میبرن. قربانت شام، چی میشه برام کمک خاله کنی؟ جان آرام باشین لطفا. بچه‌تان تحت مراقبت است. صادق خاله جان آرام باشین. آرام باشین خاله جان لطفا. خاله جان بخیزین لطفا آرام باشین. خاله جان بخیزین لطفا آرام باشین. خاله جان لطفا. آقا محمد اما تو که گپ زده بودیم، قاضی صاحب بعد از جنید فهیم به صفت متهم جدید میخواد بیادر. وقتی فهیم گناه را سر خود گرفت، جنید برای همیشه آزاد میشه. یعنی کل چیز آماده است. جنید هم حرکت کرده دراز. چند دقیقه بعد میرسه. ما میرم اوراق ثبت کنم. نمیفهمی محمد چی میکنه. از صبح بهانه کار برآمده تا حال نامده. باید در هر حالت همراه می بود نه؟ بچیم او خوب گفت که ما پیش خیاط هستم. از اونجا شاید مستقیم به هتل رفته باشه تا در اونجا کارا را تنظیم کنه. یک دانه بسیار زیاد مقبول شدی. بیشتر از هر وقت دیگه. تو هم بسیار جذاب شدی یوسف. یوسف بلیاز خدا چرا اینقدر عجله کردی؟ در هر کار مرغ تو یک لنگ داره یوسف.
مادر بسیاری اگه کاسه خوب خواستیم در نزدیک هتل اول یک جای چند قطعه عکس میگیریم باز بعدن داخل میریم. فکر بسیار خوبی کردی. من در باره حدسم نزده بودم. نازنینم زندگیم. بریم دیگه. عادل جان ایره یک بار خوب ببی. اگه ارزان بگویی باز ابای جور نمیم. ابراهیم بیبی مشتری چی میگه؟ امراش گپ بزن. ات یک رویه میکنه فکر کنی که دیگه ازرگر وجود نداره. موتر از محبس رسید. دادگاه 10 دقیقه بعد شروع میشه. درست است. جنید امروز دادگاه خواستن همون رفته کاکا. تو با خدایا زنده باشی. ای بای من از که ای پولا نصیب جنید نه بلکه نصیب خودتو از رمزی. آمادگی تا مطابق آخرین خواست ما گرفتین نه؟ بله امیده خانم. ولی و مامان سبق خمندان امنیه یکم دیر خادم بدن فهمیدی بچمون رو بدرقه کن. بچه شما کن. ما رو مطمئن دا جریان بانین. بچه شما مطمئن. چلاره والی سب در دستشان خواد کرد. فیترام او قد خواد کرد. نه خیر مادر. کسا دیگه در دست ما میکنه. دختر مقبولم خوش آمدی. خوش باشین پدر جان. خوش آمدی. خوش آمدین مادر. زنده باشی بچه. مادر جان خوش آمدی. خوش آمدین. زنده باشین کاکا جان. دخترم بسیار مقبول شدی جان مادر. خداوند از نظر بد نگاهت کنه دخترم. زنده باشین مادر جان. دختر کی هستم؟ امروز روز خوشی است دخترم. ازش لذت ببر. یوسف چلاره کی در دستتان خواد کرد؟ مرا به تشویش ساختی بچیم. وقت آمد باز میفهمین مادر. یوسف بریم کیک ببینیم. بسیار به تشویش هستم. توپراک تو برو تورانه بیار خواهر. میخوایم اولین عکس خود همراه پدر مادر خود بگیره. شریفه با تو گفته بودم که به خاطر انسانیت همراه توپراک گپ بزن. بچیم بیگناز برای تو زر کرده بودم، اما نه تو و نه هوا گپ ما شنیدید. امیال بچیم با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، اما شما خوشی تجلیل میکنین. امی از عاطفه مادری تو صادق نتیجه کارای خودم میبینه صبریه. ما هم نمیخواستم که با اوی تو شوه، اما وقتی که میخواست دخترم از بین ببره عاطفه مادری تو وقت کجا بود؟ یعنی تشویش هر دوی ما اولادای ما سمو تو نیست بگو بریم.
فعلا چی میشه از اینجا بری؟ بانک محفل نامزدی دخترم به خوبی سپری شوه. حالا بچه تا دی حالت تنها نمان. مادر چی گپ است؟ توپراک، من نمیفهمیدم تو ما راستین ما بودی. دقیقاً من تو را شناخته نتانستم که تو چه قسم یک دختر بودی. صبریه چقدر به دروازه آمدم، برای تو زرزاری کردم، زیر پایت افتادم، گفتم کمکم کو، به دردم دوا شو. گپ زدن خوبان، حتی چهره‌تم برام نشان ندادی. بچه‌م پارچه شده دست تو. اگه صادق بمره، اگه بچه‌م بمره، قاتلش تو خود بودی توپراک. کمک کنین خانم صبریه، کمک کنین. سلام دوست داشتنیم. قاضی صاحب چی که من میگفتم که بالای ما تهمت شده کسی گپ ما قبول نمیکرد. خدا را شکر که گناهکار اصلی پیدا شد و آلو را بخواین تا که بیاید. براتان اظهارات بده قاضی صاحب. من بخیر با فیصله شما از قید آزاد شوم. اون نفر بخواین باید اظهاراتش بگیریم. شاهد فهیم استرک، شاهد فهیم استرک. یوسف صبر کو، چی میکنی؟ کیک خراب خود کردی. از طفولیت وقتی که میبینم صبر کردن نمیتونم. دست نزن لطفاً. یک دانه عشق به خاطر یک زندگی نو باید، اما تو سر و پای استاد باشیم تا کسی بین ما رخنه نکنه و کسی خوشیای ما را از بین نبره. توبه توبه. وقتی گپا میزنی سرت بسیار قهر میشم. کجاست آدم؟ 100 قضیه دیگه منتظر است. فهیم استرک، شاهد فهیم استرک. فکرت کجاست؟ چند بار از تو را صدا میکنن. بخیز برو داخل. بخی که وقت ضایع میشه، بهتر بیا. من نمیرم. احمق تو چی گفته میری؟ با شهادت دادن نمیرم. گپ مرا گوش کو احمق. اعصاب ما خراب نکو. اگر نیت ظرف یک دقیقه از بین میبرمت. از بین ببر. برام فرق نمیکنه. چون بچه مرد زندگیم تباه شد. حالا این کار نمیکنم. خانم هوا، آقا یوسف باید در سالون برین، چون میمانا کم کم میاین، باید اونجا باشین. درست است. بسیار تشکر. توپراک پشت توران رفته. میخوایم در مقابلی که یک امرش عکس بگیرم. نمیفهمم چرا دیر کرد. شب دراز است جانم. بعداً خواد گرفتیم. توپراک هم میگم توران در اتاق ما بیاره، اونجا میگیریم. بریم دیگه. درست است. از اینکه کدام شاهد حاضر نشد دادگاه را. قاضی صاحب قربانتان شومی کار نکنین. گناهکار اصلی در بیرون از حال میایه، به لحاظ خود رحم کنین. بچه معصوب است که گفتم میری. گناهکار اصلی میایه و شهادت میته، اما تو حال هیچ کس درک نداره. لطفاً کم دیگه هم صبر کنین. بچه اینجا قهوه خانه خونیست. غیر از قضیه تو قضای زیاد دیگه هم اینجاست. درست از قاضی صاحب حق به جانب استین، اما با این کارتان حق به حقدار نمیرسه. با خدا قسم که گناهکار اصلی را آوردیم، حتما نشنیده. اگه نمی آمد کمی دیگه هم ناوقت کنن، دوسیه را بسته میکنن. درست از بیادر ما میاییم. گپ گوش کن. حال داخل برو. طبق وعده پیش داستان تمامه. تو همه سر خوب دیگه باز بعدن گپ میزنیم. دیگه هیچ گپ برای گفتن نمانده. فهمیدی؟ بچه‌م کلمه را خراب نساز. ما با وعده خود وفا کردم. حالا نوبت تو است. تا ای قرار آمدی دیگه راه برگشت نداری. من گفته بودم که اگه بچه‌م خوب شد این کارا میکنم. اما تو چی کردی؟ عوضی که بچه‌م در آغوش ما بتی، در آغوش خاک دادی. احمق، دستم به خونت آلوده نساز. به خاطر بچه‌ت هر کار انجام ندادم ها؟ عجلش آمده بود و مرد.
آماده رده نیست. حال داخل برو که این کار خلاص شوه. ما در داخل باز کمکت میکنم، تو تشویش نکن. تو چه قسم یک آدم هستی لعنتی؟ اگه تو بچه ما با حالت خودش میموندی، حالا بچه‌م زنده می بود. اگه او را میدیدیم و پیشش میرفتم، حالا تو نمیشد. حالا من چی خواد کردم؟ قاتل بچه من تو هستی، من تو را هرگز نمیبخشم. فهمیدی آقا محمد؟ من تو را نمیبخشم. آرام باش فهمیدم احمق. ما هم نمیخواستم که تو شوه، اما ما با این کار بوجی پول خرج کردیم. حالا مجبور هستی که این کار کنی. ما قرض خدا با دادن بچیم خلاص کردم. دیگه بین ما چیز برای دادن گرفتن نمانده. فهیم بگی بکش مرا، بگی بکش. دیگه زندگی برای اهمیت نداره. بفرمایین خانم. خانم اگه جدی هست به دکتر زنگ بزنید. ضرور نیست بچه‌م، حال خوب شده، تو رفته میتونی. توبراک دخترم قربانت شم، چی میشه به گپایم گوش بدی؟ بیبی صبریه، میفهمم به خاطر بچه جگرخون هستی، اما به خاطر سلامتی اولاد دخترم شکایت خود پس گرفته نمیتونه. کارایی که بچه در حق دخترم کرده جزای خود باید ببینه. توبراک من تو را میشناسم، یک دختر با وجدان هستی. بچیم در حال جان کندن از دخترم. اگر شکایت خود پس بگیری، بچه من در بهترین جای دنیا تداوی خواد کردم. با دوستای خودم سرپرستش میکنم. اما اگر زد کنی شکایت خود پس نگیری، با صادقم نجات پیدا نخواد کرد. حالا دیگه زندگی و مرگ بچیم در دست تو دختره. صبریه بس است دیگه، همراه احساسات دختر بازی نکن. بچت میخواست دختر ما را از بین ببره. بلنده کجاست؟ در شفاخانه تحت مراقبت جدی. خوب است دیگه، در اونجا بسیار خوب میتونن ازش مواظبت کنن. حالا لطفاً مداخله نکن. با یک شرط شکایت خود پس میگیرم. چی؟ شکایت از او پس میگیری؟ یعنی کسی که میخواست تو را از بین ببره او را میبخشینه؟ دختر تو دیوانش دیبان بیشرف که در زندان بپوسه. هرچی بگویی قبول دارم. خانه ما بخوایی برات میتم. اگه مال داریم کفایت نمیکنه جان ما برات میتم. توبراک بچه ما برم ببخش، قربانت شوم. ما دیگه ازش چیزی نمیخوایم. باید از بچه تا شوم. این قاضی صاحب شاهد هم آمد. شاید شما هستین؟ نه خیر قاضی صاحب، شاید به شهادت دادن حاضر نشد. شما اینجا را ریشخندی فکر کردین؟ نوشته که دخترم توقیف مجرم ادامه داده شود و دعوا برای 3 ماه به تعویق انداخته شد. نکنین قاضی صاحب، 3 ماه دیگه ما داخل مانده نمیتونه. ما باید امیال آزاد شوم. بس از حکم صادر شد، تأخیرام نمیخوره. منظور چیست که شاهد نامد ها؟ نگفتی که امروز کار خلاص از ما آزاد میشم؟ در لحظات آخر منصرف شد، کاری که نتونستم جنید. خداوند لعنتت کنه خانجی اغلو. خداوند جزای تو بده، تو رو زنده نمیمونم. لطفاً اینجا قال مقال نکنین، اینجا دادگاه است، کوچه نیست. فکر کردی که کلی چیز خلاص شد ها؟ نگفته بودی که امروز آزاد میشم، چرا برام دروغ گفتی ها؟ گفتم چرا برام دروغ گفتی؟ قال مقال نکو بی تربیه. فراموش نکنه که اینجا دادگاه است. قبل از اینکه جرمش سنگین تر شوه این از اینجا خارج کنه. حرکت کن لالا. حالا دیگه حسابی کار ازت میگیرم خانجی اغلو، حسابی کار ازت میگیرم. خدا من از تو راضی باشه دخترم. من امیال میرم امرای صادق گپ میزنم، باز برات خبر میدم. دخترم فردا باز به خاطر موضوع طلاق با محکمه میریم، درست است؟ درست است صبریه مادر، فردا باز میبینیم. توبراک من میفهمیدم که تو بسیار یک دختر با رحم و مهربان هستی. تو به ما بچی ما بخشیدی دخترم. خداوندم هر مراد که داری برات عطا کنه دخترم. رفت تو صبری مکاره؟
چرا قسم طرفم سل میکنی؟ تو فکر میکنی که من دروغ میگم دختر جان؟ تو نگو خاله. صادق اگه هر کارم کنه بازم بچهش است. مادر است دیگه. ندیدی کوزنه بیچاره چی وضع داشت؟ از این بدتر شوه. راستی تورانه چی که دخترم آوازش زیاد پرسید. به خدا فراموش کرده بودم. پینار کجاست؟ تورانه پیشون مونده بودم خاله. من چی میفهمم دختر؟ 1000 چشم خونه دارم. 2 چشم دارم. زودتر متوجه کی باشم؟ از مهمانا پذیرایی کنم، متوجه عروس باشم. داخل برای دخترم خنک میخوری؟ گفتم پیش از آمدن میمانا کم آوی تازه بگیرم. چند دقیقه بعد داخل میرم. خوب است. توپراک باید تاجل گپ بزنیم. بسیار یک کار بچت مرا کمک کن. چی شده؟ اویگاره آزاد کردن. امیال همینجا بود. چی؟ بله. بچیم در اینجا یک چند میز دیگه هم اضافه بانین، درست است؟ چی نظر داری سلطانه؟ البته خانم، البته. اینا رام کم گوشه کنین تا میمانا به راحتی بتانن از اینجا عبور مرور کنن. فهمیدی بچیم؟ درست است خانم، امیالی مشکل حل میکنم. درست است. ای سلطانه خانم، میبینینی؟ نمیشه گفته بیبی تا کجا رسیدیم. اصلا ما منتظری یک معجزه بودیم. معجزه نشد. به هر صورت این نقشه ما به خاک یکسان شد. این دختر مکاره بسیار خوشبخت برآمد. قسمتش است دیگه. من یک بار آشپزخانه میرم. درست است. واقعا که دختر خوشبخت بوده. پنار. بله. کجا هستی؟ از چه وقت است که تو را میپالم؟ توران گریه میکرد. گفتم کمه بگردانمش که آرام شود. خوب کردی. امیال آرام است. ما ببرمش که خواهرم منتظر از گفته بودم رای شخص میگیریم. حالا کی میشه توپراک؟ طفل نوارام شده. باز حمیده خانم گفت که تورانه ببر به قصر. اما پینار خواهر منتظرش است. خانم هوا همه صبر کرد. کم دگام صبر کنه تا وقتی که انگشتر ده انگشتش شوه. به خدا روزگار بسیار خراب شده خواهر. اما غلط درک نکنی. من نمیتونم که حقیقت ده گور با خود ببرم. میفهمم که تو به خاطر توران آماده هستی که از جانت بگذری، اما درباره خواهرت یک فکر کردن نمیتونم. بنار. بله. هر دیگه موتر آماده است. فعلا خداحافظ. خوش آمدین. خوش باشین. خوش آمدین. تبریک باشه. خوش آمدین. بازم تبریک باشه. خوش آمدین. خوش باشه. تبریک باشه. دادتان صاحب محترم خوش آمدین. با آمدن خود به ما شرف و عزت بخشیدین. آرام باش که پای لودگی نزن. فقط بگو خوش آمدین. تو در کار من غرض نگی. من خودم میفهم که بکی چی بگویم. راستش نبودن محمد اینجا بسیار خوب است. از طرف من ازش تشکر. بسیار خوش آمد. مهمانا با آمدن شروع کردن. حسن محمد کجاست؟ یعنی چی؟ اثر به خاطر چی میدوزه؟ چطور؟ والا بیادر امام نفهمیدم. چند دقیقه پیش برش زنگ زدم اما موبایلش خاموش بود. خوب است. بسیار خوب است. گفتن که تو می اما باور کرده نتونستم. یعنی خودت با پای خودت به طرف مرگ آمدی. در از باین میبرم خانجی اغلو. اینا کو بچه خانه بابا کلانت خونه است. خون سرد باش جونید. اگر نیازی کارت پشیمان خواد شدی. پشیمان میشم ها؟ احمق، من از وقتی که به تو اعتماد کردیم پشیمان هستم. آقا جونید بیگناهیتان ثابت شد. شما آزاد هستین. گرچه حال رسمیاتم خلاص است اما معلوم میشه که دوستای دلسوز و به درد بخوری دارین. با خیالم که نشنیدی جنید بیادر. میگه آزاد هستی. یعنی من امیاله از اینجا رفتم میتونم، ما نیست؟ بله.
من برای چند ساعت پیش گفته بودم که توران به خاطر عکس گرفتن بیار، گم شدی رفتی توپراک. حالا که آمدی میگی توران خواب برد، بام پس روانش کردم خانه. خواهر چی؟ به خانم حمیده گفته نتونستی که آقای یوسف و حوا امرای توران میخواین عکس بگیرن؟ اما کار انجام دادن نتونستی خواهر؟ خواهر به جانب استی، اما گوش کو که چی گپا شد. نمیخوایم بفهمم که چی گپا شد. امروز بهترین روز زندگیم است، فقط میخورد ریزه رو برام انجام بدی اما امورم نمی کنی. این کار قدر مشکل بود؟ مشکل نبود، اما تمام مشکلات یک بار پشت پشت پیدا شد. توپراک، یک داریم تو خواهرم هستی. ده تو یک روز بجایی که بیای مشکلات به من قصه کنی باید بری حلش کنی. دروغ میگم؟ اوف.